حامد کرزی یوازې تعلیم او زده کړه مو د نورو له احتیاجه خلاصوي. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د ښوونځیو پر پرانیستلو ټینګار کړی دی. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له مطبوعاتي دفتر په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پردیو له احتیاجه د خلاصون یوازینۍ لاره زده کړه او تعلیم دی او نوی حکومت ته پکار ده چې د نجونو او هلکانو پر مخ مساویانه توګه د ښوونځي دروازې پرانیزي. هغه همداراز ویلي چې بیا ازادي په هیواد د شفافیت او پرمختګ تنظیموي. نو له همدې امله یې له خبریالانو سره هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. حامد کرزي همداراز ویلي چې خبري او نظري څرګندونو د افغانانو د بشري حقوقو ارزي چې درناوی ورته اړین دی. تر دې حامد کرزي وړاندې هم ګڼو نور افغانانو پخواني او اوسنیو سیاستوالو هم د ښوونځیو پر پرانیستلو او زده کړو اجازه ورکولو غوښتنه کړې ده. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.